ته ریاست نه خوابدی کوئ چې خپله خو آسوده ژوند تېروئ خپله خو ګرده ورځ د میجر او د کرنل په پیسټرۍ باندې او پر بسکوټو باندې ناست وي او بیا وقام ته وایي وایي ته راووځه هغه څه زه دا سوال کوم چې ما یو تقریر د یو ماشوم دپاره چې زما یو کوچنی ماشوم در کال یې زیاته وسو چې مصور خان نومیږي او غوا سوی و زه د پی ټي ایم د جانبه او نور باچا د پی ټي ایم د جانبه دارالموږ خالد تقریر سخت وکړي ته یې وویل چې ستاسې تقریر سخت دی ته یې ریاست نه خوابدی کوئ ته یې زموږ به تقریر ته دا ویل چې ستاسې تقریر ډېر سخت دی